چې یو سړی د مور و پلار ازاري. مور و پلار دا معنی چې مور څه خبره ورته کوي دی نه مني، پلار خبره ورته کوي دی نه مني، د پلار او د مور خلاف کوي، نافرماني کوي او د دغه ګناه څخه توبه ونه باسي، د لیلة القدر په شپه خدای پاک معافي ورته ونه کړي. یو دا ډېر لوی خبره ده ورونو. موږ تاسې به دی سوچ وکړو پیغمبر علیه السلام اسلام وایي الجنت تحت اقدام الامهات، وایي جنت د مندو تر قدمو لاندې ده. که چا د مور قدر کوئ جنت ته لاړئ او دومره قدر یې کوئ چې دا د دې د قدم خاوره یې پر ځان ښه بلله نو جنت ته به داخلېږي. حسن بصري رحمت الله علیه دا یو ډېر لوی بزرګ ده. دی مبارک به د میلمنو سره ناستو، میلمانه به ورته راتلو. دی ولي هم بزرګ هم ده، عالم هم ده. میلمانه به ورسره ناستو، بیا چې به کله د میلمانه رخصت کړو نو بیا به راغی د مور حجرې ته کوټې ته، بیا به د خپلې مور سره د خوشحالۍ خبرې وکړې چې مور به اجازه وکوله نو ده به لاس ور مچ کړو، کښل به یې کړو، اتې به بیا ولاړی خپلې کمرې ته، د خپلې بیبي کوټې ته به تی. یوه ورځ میلمانه ناست دي، ډېر ټیم په ووتی، ناوخته سو. نو میلمنو ته خو سړی نشي ویلی چې جګ سي، خو میلمه خو سړی قدر کوي. نو دی څه نه ورته وایي چې یا دا ده، خو ډېر ناوخته سو، هغه مور مبارکه یې بیده سو. دی چې کله میلمانه فارغه سو چې راغی د مور کوټې ته چې مور یې بیده ده، نو اوس حیران پاته سئ چې دا بې ادبي ده چې زه خپلې کمرې ته د دې بې اجازې ځم، او دا بې ادبي ده چې اوس دا له خوبه راویښومه. نو اوس دلته کېناستی، له ځان سره یې سوچ وکوئ چې داسې به وکړمه د خپله ږیره مبارکه دا یې راواخیسته، دا د مور له تلو سره له پښو سره یې ولګوله چې دا د دې په تلو او په پښو پورې کومه خاوره ده هغه د ده په ږیره پورې راله. بیا نو ولاړی خپلې کمرې ته. بیده سئ، سبا چې جومات ته راغی نو ده به په خپل جومات کې له خپلو مریدانو پوښتنه کوله چې که چا کوم خوب لیدلی راته بیان یې کوي. نو دا مریدانو ته وایي چې که چا کوم خوب لیدلی راته بیان یې کوي. په مریدانو کې یې ورته نن خو ما یو خوب لیدی، هغه دا خوب و چې دا ستا ږیره کې یاقوت او زمرد غمي لګېدلي وو، ډېره ښایسته ښکارېده. حضرت حسن بصري صاحب ورته وویل دا بلکل صحیح خبره ده، ما نن په دغه ږیره باندې د مور د تلو د پښو خاوره لګولې وه، هغه د خدای پاک په نزد باندې دومره قدرمنه او عزتمنه خاوره ده چې هغه د جنت یاقوت او زمرد خدای ځینې جوړ. نو سړی دې ګورئ دا ګټه کوي. بله ورځ ما دا طالبانو ته وویل مال ګورئ دا ګټه له لاسه مه باسئ چې کور ته لاړ سئ، مور هم وي پلار هم وي، خدمت یې کوئ، دعا ځینې ګټئ. د مور او پلار په دعا باندې جنت پیدا کېږي. د ګټې ځای ده، د دعا ځای ده، د جنت دې پیدا کړی دی له لاسه یې ورکوي. خو دعا یې وګټه. اوس دومره عمل کله موږ تاسې کولی شو؟ موږ په خپله صحیح لمونځ کولی شو، صحیح روژه م نیولې ده، صحیح حج و زکات و خیر، هغه خو ټول نسو کولی. دا د بل دعا خو وګټه چې د هغه دعا دې وګټله. دا نن حدیث مبارک راغی، نبي علیه السلام ویل چې څوک د یو چا سره ښه وکړي د دې دپاره چې هغه خوشحاله سي، دا ښه ورسره کوي د دې دپاره چې دی خوشحاله سي، او هغه په خوشحالي باندې وایي چې دی مسلمان خوشحاله کړي، په هغه باندې یې زه خوشحاله کړم. نبي علیه السلام وایي چې زه یې خوشحاله کړم نو الله یې خوشحاله کوي، چې الله یې خوشحاله کوي الله به خپل جنت ته دا سړی ننباسي، له جنته به بیا نه محروم کوي. نو دا سړی چې مور و پلار خوشحاله کړي څومره غټه ګټه وي. حضرت موسی علیه السلام دا به تی د الله دربار ته، بیا به د الله په دربار باندې په کویتور باندې ملاقات کوی له الله سره، چې الله تعالی به څه خبرې ورته کولې د به هغه خبرې ټولې اورېدلې. یو وخت کې حضرت موسی علیه السلام کویتور ته ورغی چې د الله سره خبرې کوي. الله تعالی ورته ویل ای موسی اوس په انداز د ضرورت غږېږي، نوره خبره به نه کوې. ده ورته ویل یا الله ما ته خو به اجازه وایي چې څومره غږېدی زه به غږېدم. دا قید ولې ولګېدی؟ الله ورته ویل ستا کور کې مور ژوندۍ وه چې ته به را روان شوې، هغې به لاس پورته کړو، ما ته به یې سوال کوی چې خدایه زما زوی چې څه غواړي هغه ورکوه. ما به د هغې له استکاتونه ځکه مې ستا خبره نه منع کوله. اوس دې هغه د دعا سړی وفات سوی، مور دې مړه سوه، دعا د سړی دې نسته، اوس په صرف د نبوت په انداز غږېږي، زیاته غږېدا به نه کوي. نو له دغې وجې سړی دې د مور و پلار دغه کوي. نبي علیه السلام مبارک وایي رغدر ربي فی رغداء الوالدې وسخطه فی سخطه، او کما قال علیه السلام د خدای پاک رضا د مور و پلار په رضا کې. که مور و پلار دې راضي کړو الله راضي ده، که مور و پلار دې ناراضه کړو خدای نکرده الله درڅخه ناراضه. نو یو د لیلة القدر په شپه چې معافي نه ورته کېږي هغه څوک ته عاق الوالدین ده چې د مور و پلار نافرمانه وي.